السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم اتمه چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 13 سره برابره ده. وزیر صافی مو تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. غزه کې د اوربندهیلې د اسرائیلي بریدونو وروسته کمزوري شوي او د چین او امریکا نوې سوداګریزې موافقې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې چین له امریکا څخه د تیلو او طبیعي ګازو پیرلو ته چمتو شوی او د انرژي د پیر بهیر یې پلی کړی دی. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. په غزه کې د اوربندهیلې د اسرائیلي بریدونو وروسته کمزوري شوي. د غزې اوسیدونکي وایي د اسرائیلي نیواګرو ځواکونو تازه هوایي بریدونو کې له 100 ډېر فلسطینیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو ووژل شول. د اوربند پر راتلونکي د خلکو باور یې سخت زیانمن کړی دی. سره له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې اوربند لا هم نافذ دی او قطر ویلي د اوربند د راتلونکي پړاو لپاره هڅې هم روانې دي. اسرائیل د بریدونو تر لړۍ وروسته اعلان وکړ چې اوربند بیرته فعال شوی، خو حماس یو اسرائیلي سرتیري د وژلو تور رد کړی دی. په ورته مهال کې بیا په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل دوه یهودي ښځې چې د فلسطینیانو د زیتون د راټولولو په سوله ییز فعالیت کې ښکېلې وې د ګوښه کولو امر کړی چې د بشري حقونو ډلو یې مخالفت کړی دی. دغه راز بیا نن سهار په خان یونس کې لږ تر لږه 10 هوایي بریدونه شوي چې د تلفاتو شمېر یې لا نه دی واضح شوی. د غزې اوسیدونکي وایي د اوربند په پیل کې د عادي ژوند هیلې راټوکې شوې وې، خو په تکراري بریدونو سره خلک یو ځل بیا په ویره کې شوي دي. د لبنان ولسمشر او حزب الله د اسرائیلي سرغړونو پر ضد د جدي غبرګون غوښتنه وکړه. د لبنان ولسمشر او د حزب الله مشرتابه د اسرائیلي ځواکونو له لوري د لبنان د ځمکنۍ بشپړتیا د پرلهپسې سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر اړین او پرېکنده غبرګون یې ټینګار کړی دی. چارواکي وایي چې اسرائیلي پوځ په وروستیو ورځو کې د جنوب په سرحدي سیمو کې هوایي او توغندیز بریدونه کړي چې پکې ملکي خلکو او بنسټیزو تاسیساتو ته مالي او زیاني زیانونه اوښتي. د لبنان ولسمشر دا کړنې د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بللې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د اسرائیل بریدونه بند کړي او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. حزب الله هم په بیان کې ویلي چې د اسرائیل هر ډول یرغل به بې ځوابه پرېنږدي او د اړتیا په صورت کې به مناسب او حساب شوی غبرګون وښیي. د دغې ډلې په وینا د اسرائیل دوامداره بریدونه سیمه د پراخې شخړې له خطر سره مخ کړي. په ورته وخت کې د سرحدي سیمو اوسیدونکي وایي چې جګړو یې ورځنی ژوند سخت اغېزمن کړی او له نړیوالو بشري بنسټونو غواړي چې د مرستو او خوندیتوب لپاره عاجله مداخله وکړي. د چین او امریکا نوې سوداګریزې موافقې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې چین له امریکا څخه د تیلو او طبیعي ګازو پیرلو ته چمتو شوی او د انرژۍ د پیر بهیر یې پیل کړی دی. ټرمپ د خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره د جنوبي کوریا په بوسان ښار کې تر لیدو وروسته پر ټروت سوشل لیکلي چې دغه معامله به امریکا ته د پام وړ عواید ورکړي، په ځانګړي ډول د الاسکا له انرژۍ څخه. دواړو مشرانو د سوداګرۍ، انرژۍ او نادره منرالونو په برخه کې پر پراخو همکارۍ وصله کړې ده. ټرمپ ویلي واشنګټن به د چین پر توکو تعرفې له 50 سلنه څخه 40 سلنې ته راښکته کړي او په بدل کې چین ژمن شوی چې د فنټانیل د تولید پر ضد اقدامات زیات کړي، د سویا دانو پیرپیا پیل کړي او د نادره منرالونو صادرات جاري وساتي. هغه دغه موافقه ستره بریا بللې ځکه چین د نادره منرالونو لویه نړیواله سرچینه ده. چینایي خوا تر اوسه د ټرمپ د څرګندونو رسمي تایید نه دی کړی، خو دواړو مشرانو د سفرونو تبادلې ته هم هوکړې کړي دي. ټرمپ به راتلونکي اپریل چین ته ځي او شیبه وروسته امریکا ته سفر کوي. د اوکراین د جګړې په اړه خبرې شوي، خو د تایوان موضوع نه ده څېړل شوې. د خبرو له اعلان وروسته د اسیا په سټاک بازارونو کې مثبت غبرګون هم لیدل شوی دی. او د پای خبر دا چې هریکن میلیسا توپان د کارابین شمالي سیمه کې مرګ ژوبله او پراخه ویجاړۍ کړې. هریکن میلیسا چې د جامیکا په لور د ثبت شویو تر ټولو قوي توپانونو له ډلې دی، د کارابینو په شمالي ټاپوګانو کې د خلکو ژوند او ملکیت ته درانه زیانونه اړولي دي. په هایتي کې 25 کسان، په جامیکا کې 8 او په ډومینیکن جمهوریت کې یو کس وژل شوی دی. په هایتي کې شاوخوا 12,000 کسان بې ځایه شوي او په بیړنیو سرپناهو کې پناه اخیستې ده. د پیټیګوای ساحلي ښار د سیلابونو له امله لسګونه کورونه نړېدلي او د یوې کورنۍ ټول غړي هم وژل شوي دي. په کیوبا کې سره له دې چې د مړو راپور نه دی ورکړل شوی، خو 215,000 ډېر کسان خوندي سیمو ته انتقال شوي او د ژغورنې ډلې د بندو لارو او زیانمنې شویو سیمو د خلاصون هڅې کوي. په جامایکا کې توپان د هېواد ډېرې سیمې سختې زیانمنې کړي، کورونه یې نړولي، روغتونونه او لارې یې زیانمنې کړي او د برېښنا او اوبو سیستمونه یې ګډوډ شوي دي. د بلاک ریور تاریخي ښار په بشپړ ډول زیانمن شوی، بنسټیزې اسانتیاوې له منځه تللي دي، په داسې حال کې چې
کې د درنو ماشینونو په مرسته د خټو او وړنګو موادو پاکول روان دي. بهرني خبرونه همدومره د کورنۍ او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبانۍ خبرونې د الله په امان.